افغانستان څنګه د پاکستان اقتصاد ور ګډوډ کړ؟ افغانانو څه وکړل چې پاکستان یې له دومره سخت بحران سره مخامخ کړ؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پاکستاني کلدارې ورځ تر بلې د افغانیو پر وړاندې خپل ارزښت بایلي. د افغانستان په بازارونو کې ورځ تر بلې پاکستاني کلدارې د افغانیو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. نن سهار 8 بجې 1000 افغانۍ 480 کلدارې کېدلې، خو وروسته له غرمې 1000 افغانۍ په 480 افغانیو بدلېدې. د اونۍ پیل کې چې $1 28 افغانۍ اوس 22 افغانیو ته راټیټ شوی دی. په همدې ترتیب د نورو هیوادونو د پیسو پر وړاندې هم د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي د کلدارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لا زیاتېدو لامل ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني کلدارو پر چلښت سخت بندیز دی. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال ویلي تیرو 3 اونیو کې ختیځو ولایتونو او غزني ته شاوخوا ته 1 میلیارډ افغانۍ لیږدولې دي چې پاکستان یې له سخت سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت افغانانو د افغاني پولي واحد له 0 سره ضرب کړی و، خو اوس پاکستاني کلدارې له 0 سره ضرب دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوې وي نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ. مننه.